دا کهانی د یو داسې وخت په باره کې ده چې په هغه وخت کې د ځناورو ذهانت د انسانانو په شان شوی وي او انسانان هم شاته پرېښودي وي. دراصل د ساینسدانانو د ډېر محنت او په شادوګانو تجربو نه بعد دوی یوه داسې دوی ایجاد کړې وي چې د هغې نه بعد د دماغو په غیر معمولي توګه سره کار شروع کړی وي. یوه ښځه شادو چې کله یو زوی پیدا کی او د خپل بچي حفاظت کوي نو سکیورټي ګارډ یې وولي او دغه بچي ترې نه پاتې شي. یو ساینسدان په پټه باندې دغه بچي خپل کور ته بوزي او هغه له کیسر نوم کېږدي. کیسر کې د دغه دوی برپور اثر وي. هغه هم د نورو انسانانو په شان سوچ کولی شي. دراصل دا هغه دوی وي چې کم د هغه مور حاصله کړې وي. د کیسر دا ډیوټي وي چې هغه د دغه ساینسدان د مور خدمت کوي. خو یو ورځ د ساینسدان په بیمار مور باندې یو سړی حمله کوي چې کیسر له ډیره زیاته غوسه ورځي او دغه سړی سره جګړه کوي. د دې واقعې نه پس کیسر قید کوي او د نورو شادوګانو سره په پارک کې پریږدي. دا پارک په ظاهره تور یو پارک ښکاري خو په حقیقت کې دا یو قید وي. هلته کیسر ډیر زیات خفه وي او په ژوند کې په اول ځل هاته د قید او د تنهایی احساس وشي. په دغه پارک کې د سره نورې هم شادوګانې وي چې کمې ډېرې جګړه ماري وي او اوس کیسر دوی سره وخت نشي تیرولی ځکه چې هغه اوس د یو انسان په شان عقل لري. په دغه پارک کې یو ظالم ګارډ هم وي چې هغه کیسر هر وخت تنګوي او هغه باندې وبولي. کیسر د پارک په یو دیوال باندې یو نمونه جوړه کی چې کم د هغه د کور وي ځکه چې هغه د خپل کور ډېر زیات یادېږي او په پارک کې خفه وي. د دې هر څه نه کیسر ډېر زیات تنګ شي او اخر کار د خپل ذهانت استعمال کوي. دی په جیل کې یو چاقو راپټ کی چې پنجره پې ماته کړي او بیا هغه یو طاقتوره شادو آزادوي ځکه چې په جیل کې دته عزت ملو شي او د نورو شادوګانو اعتماد وګټي. په جیل کې د شادوګانو یو مشر وي چې هغه له هم دې شکست ورکي او په خپله د جیل بادشاه جوړ شي. او کله چې د هغه زوړ مالک د هغه د بوتلو د پاره راځي نو دې انکار کوي ځکه چې هغه باقي د غلامۍ ژوند تیرول نه غواړي او ازادي غواړي. هغه د ټولو شادوګانو په منځ کې اتفاق راولي او ټول یې ازادوي او بیا دوی هغه دوی راپټوي کمې چې دوی له د انسانانو په شان صلاحیتونه ورکړي وي او بیا دوی د ظالم انسانانو خلاف د جنگ تیاری کوي. بیا دوی هغه لیبارټري باندې هم حمله کوي چرته چې په شادوګانو باندې تجربې کیږي او خپل مرګري آزادوي. او کله چې د دې لیبارټري ظالم مالک د هلیکاپټر په ذریعے سره تښتېدو کوشش کوي نو شادوګان یې انجام ته رسوي. په دې کې پولیس هم راځي چې دوی ورسره یو زبردسته مقابله کوي او جنگ دوی ګټي. د دې نه پس دوی آزاد وي او واپس خپل ښایسته ځنګل ته لاړ شي چرته چې اوس کیسر د ټول ځنګل بادشاه وي.